سلامونه نیکې هیلې او احترامات درنو لیدونکو د کټار قلا سیمې ته راغلي ستو ترڅنګ مو یو زرګر ناست دی چې دې په دغه سیمه کې د زرګرۍ کار شروع کړی دی او د خلکو لپاره ګوتمې والۍ او نور شیان جوړوي. لومړی به له دوی سره د زړه خواله کوو، پوښتنه به ترې کوو، ځان به راته معرفي کوي او بیا به په دغه شیانو سره غږیږو. وروره که په لومړیو کې مې خپل ځان راته معرفي کړئ. زما نوم رحمان الله دی، د کټار قلا د کلي اوسېدونکی یم. ډېر ښه رحمان الله جانه، موږ راغلو ومولیدل ستا مخې ته څه شیان پراته دي، څه ګوتمې دي او څه نور د زنانۍ سامانونه دي. که راته ووایې چې له څومره وخته کېږي چې تاسې دغه د زرګرۍ کار کوئ؟ بس داسې ده چې دا زرګرۍ کار چې دی دا زموږ د نیکونې کسب دی. رحمان الله جان، که راته ووایې چې تاسې غمي لرئ دلته، هغه اصلي غمي که نه یې لرئ؟ بس خلک غریبانان دي، داسې قیمتي غمو باندې چا وس نه راځي، خو هغه ارزانه غمي راوړو موږ د پاکستان نه هم راوړو، خو اوس لارې مشکل دی. موږ په خپله غریب خلک یو، زموږ زرګران یو، خو داسې غریبانان غونته کې زرګران یو. اوس پاکستان کې په 20,000 روپۍ باندې کیلو ده غمي، نو زموږ وس په هغې هم نه راځي او نه پاسپورټو باندې وس راځي چې موږ پاسپورټ جوړ کړو او پاکستان ته لاړ شو خپل غمي واخلو. نور کوم شیان چې د زرګرۍ لګي، کامبه ګیلټ ورته وایي، دلته هم موږ سره شته دی. دا موږ د پاکستان نه راوړو، غټې غټې تختې، دې ته تانبه ګیلټ وایي. نو دا موږ زرګرۍ کې استعمالوو. که بیا اصلي چاندي څوک غواړي هغه هم دلته داسې لږ لږ پیدا کېږي، خو هغې قیمتونه ډېر دي، خلک غریب دي، په هغې باندې چا هم وس نه راځي. رحمان الله جان، افغانستان خو موږ پېژنو، پوهېږو چې خلک یې په همدې باندې پېژني چې دلته معدنونه دي، کاڼي دي، سره دي. آیا دلته اوسه پورې کوم چا تاسو ته اصلي غمی راوړی دی، هغه مو ورته جوړ کړی که نه؟ نه چا نه دی راوړی اوسه پورې دلته کې. او که یو کس اصلي غمی راوړي تاسو ته او درته ووایي چې دا راته په ګوتمه کې کلک که، نو آیا کولی شئ چې هغه ورته تاسو برابر کړئ؟ هغه موږ ته برابروو، خو صرف لاس د خوارۍ یو 100 روپۍ ترې اخلو، 200 روپۍ، ځکه چې اصلي چاندي له لګوو نو دغه 200 روپۍ قیمت افغانۍ پرې راځي زموږ د لاس خواري چې زر زموږ وي. ډېر ښه. او بل دا ده چې دغه تاسې چې د زنانو لپاره دا کومې مندرۍ جوړوئ، دا په څه حساب باندې برابروئ؟ دلته خپل کوم لوازم در سره شته څه شی چې په هغې باندې برابروئ که نه تیار یې د هغې ځینې راوړئ بیا دلته پکې غمي څه کلکوئ؟ نه، مندرۍ موږ په خپله سامان راوړو، دغه ځای نه په خپله یې جوړوو. موږ په خپلو لاسو باندې موږ دلته خپل تیزاب هم لرو، د زرګرۍ د سپینولو دپاره د سپینو اوبه هم جوړوو په خپله دلته باندې. په هغې کې بیا اصلي چاندي لګېږي، اصلي چاندي ډېره قیمته شوې ده. نو بس داسې لږ لږ پیدا کوو او خپل کار پرې مخ په وړاندې وړو. دلته قسمه قسم ګوتمې پرتې دي، قسمه قسم غمي دي پکې. که راته ووایي چې دغه یو څو دانې راته وښایي چې دا په کوم شکل باندې برابروي او کوم یو نمونې راته وښایي پکې؟ بس نمونې خو دغه دي، خو بیا د هر چا خپله خوښه ده چې په کوم ډیزاین باندې جوړوي ګوتمه، بیا په هماغه ډیزاین ورته موږ ګوتمې جوړو. خو اوس فلحال په دې دغه کې دا پرتې دي، دا کورونه دي. اوس د دې غمې موږ سره نشته دی دلته هم، نو غمې لږ قیمته وي، نو په غمې هس داسې نه پیدا کېږي، خو کور موږ جوړ کړی، خو تیار کور پروت دی. دا کورونه مو په خپله جوړ کړي دي؟ دا کوم چې پراته دي؟ هو، دا موږ په خپله جوړوو او غمې پکې بندوو، بس بیا یې خرڅوو. که وګورو دلته یو ځای نور دا مندرۍ غونته دي د زنانو لپاره، آیا دا هم تاسې په خپل باندې خپله مو دغه کړي دي؟ هو، دا موږ په خپله جوړې کړي دي. بس دا خلک بعضې دغه شي دا ودونو دپاره اخلي، یا څوک همداسې اخلي بغیر د واده نه، نو دلته تیار یوه جوړه دوه پرتې. او بل دا دې ته تاسې نتکۍ وایئ که چارګل ورته وایئ؟ چارګل یو، دا فلحال بازاري غونډه کې د دې قیمت بیخي کم دی، 20 روپۍ قیمت لري. دا موږ بازار نه راوړي. بیا موږ خپل چارګلونه هم جوړوو داسې په ډیزاینونو باندې چې دې ځای کې دا یو چارګل هم پروت دی، خو غمې مې پکې نه دی ایښی. نو دغه مخکې به هم 100 کالدار یې خرڅوو، اوس 50 افغانۍ باندې دا موږ خرڅوو. ښه، ډېر ښه. دا تاسو وینئ لیدونکو چې ډېر ښایسته ښایسته چارګلې دي او ډېر په مزېدار شکلونو باندې جوړ کړي دي. دغه چارګل کې دغه څو دغه دي منزله دي، آیا دا منزلونه دا ټول تاسو خپله دلته کور کې برابروئ؟ هو، دا موږ دلته دې دوکان کې برابروو، بس د سپینو اوبه وله ورکوو، بیا نو چې چا پوه شو بس بیا یې خرڅوو پرې. او په دې ځینو کې دلته چې دي دا غمي دي، آیا دا غمي اصلي دي که نه
دیسي دي دا شیشه ده شیشه ده دا داسې قیمتي غمي نه دي. ښه ډېر ښه ډېر ښه. نو اوس تاسو سره پوره لوازم د دې شیانو د جوړولو شته دی؟ مثلا کوم شیان چې تاسو د څنګه جوړوئ په کوم شکل باندې برابروئ؟ بس د دې موږ سره دغه شیان دي دلته دا اوزار پراته دي خو څه کم از کم دي دا موږ د پاکستان نه هم راوړو. نو په دې باندې څه ګزاره کېږي قینچینې سوانونه او دا واړه واړه څټکي دي نو دا شیونه موږ هم راوړو د پاکستان نه. اوس موږ بېوسه یو په د وسم پرې نه راځي نو زموږ کارونه لږ ودرېدلي دي. او بل رحمان الله جانه دغه ځینې شیان دي چې دا د څه شي لپاره تاسو استعمالوئ؟ دا موږ د ګوتمو د غمو کورونه دي دا موږ بیا په ګوتمو کې لګوو او ګوتمې ته برابروو. ډېره زیاته مننه رحمان الله جانه. درنو لیدونکو ډېر شیان شته دی دلته پراته دي چې رحمان الله جان د پلار د نیکه څخه دغه کسب کوي او دغه شیان جوړوي دلته. دا چې د هېواد اقتصادي وضع یو څه اندازه خرابه شوې ده نو د رحمان الله جان کار هم ورسره یو څه اندازه په ټپه باندې ودرېدلی دی. رحمان الله جان دغه ګیس ډبه تاسې دلته د څه لپاره استعمالوئ په عموم کې؟ دا موږ دلته مخکې به په سکرو باندې کار کوو اوس د ګیس ډبه باندې کار کوو نو خپل کومې ګوتمې کومې مندرۍ کوم دغه چې د هغې دپاره دلته دا پیله هم ده دا کوشیر پکې تڼاکار دي دې ته تڼاکار وایي دا موږ دا کوو. بیا په کوم ځایونه چې موږ لکو د ګوتمو یا د مندرو یا د چارګلونو نو د دې سره نور هم اوزار لګېږي چې هغه دې ځای کې پراته دي نو هغه دا لوک شانه پاتې شوي دې کې هم چاندي زر لګېږي نور شیان دې کې لګېږي نو د هغې چمړې انداز پاتې شوي دي نور نشته. دا تیارول غواړي او دغه ګوتمې چارګلونه او مندرۍ دا پې هم موږ جوړوو کلکوي. ډېره زیاته مننه رحمان الله جان. ډېرې خبرې نور هم شته دی چې باید دوی کړو خو درنو لیدونکو همدومره به کافي وي انشاءالله. رحمان الله جان په خپله سیمه کې په دغه کلي کې دا شیونه چې دا موږ پاکستان نه راوړو او پاکستان کې په ماشینونو وځي نو دې نور موږ کوم وس نه لرو چې دا شیان موږ راوړو دلته په خپل کاروبار وکړو کوم حلال رزق په لاس ته راوړو خپلو بچو ته او رزق یې وګټو. رحمان الله جان پرسه کې تاسې وایي چې دغه شیان موږ له پاکستان څخه راوړو دا شیان دلته په افغانستان کې نه پیدا کېږي؟ دا هلته موږ په ماشینونو باندې وځي دلته ماشینونه نشته. ننګرهار ته زه تللی وم تېره میاشت کې نو ما هم د زرګرانو سره دا وکتل چې دا شیونه هغې سره نه میلاویږي. دا زرګران کو راوړي هم د پاکستان نه راوړي بیا دلته خرڅ کېږي خو فلحال زه چې لاړم په زرګرانو سره نو بېرته واپس رالم د دې شیانو هغې سره نو زرګرانو سره. ډېره زیاته مننه درنو لیدونکو. په دې باندې خوښ یو چې زموږ په کلي کې او زموږ په منطقه کې داسې یو د زرو زرګر شته دی یو لال شته دی چې دا خپلو کلیوالو خپلو هېوادوالو ته چې دی یو څه برابروي. نو په دې هیله باندې چې ستاسو کاروبار ښه شي او ستاسو زندګي روانه شي نو الله دې وکړي چې په دغه کار کې مو برکت واچولی شي او له دغې وړوکي کاروبار څخه تاسې د یو لوی کاروبار څښتنان شئ. ډېره زیاته مننه. کور مو